اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 11 مضمون مو کیمیا، موضوع مو د دریم اصلي ګروپ عنصرونه دي. ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسې تیرو درسونو کې د دویم اصلي ګروپ د عنصرونو په استازولۍ باندې کلسیم لوستی وو او د کلسیم ځینې مهم مرکبونه مو لوستي وو لکه کلسیم اکساید یا ژوندی چونه، همداسې کلسیم هایدروکساید یا مړه چونه. کله چې کلسیم اکساید په اوبو کې واچوو په مړه چونه باندې یا کلسیم هایدروکساید باندې بدلیدله، او ترڅنګ مو کلسیم سلفیټ ډای هایدریت یا جپسیوم ګچ لوستي وو. په دغو درسونو باندې موږ تاسې په تیرو درسونو کې بحث کړی وو. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ زموږ تاسې کومه موضوع چې ده هغه د دریم اصلي ګروپ عنصرونه دي. د درس څخه موخه د دریم اصلي ګروپ د عنصرونو بلاک، پیریود، خواص، وروستي قشر الکتروني جوړښت، اکسیدیشن نمبر، د دوی فیزیکي او کیمیاوي خواص سره آشنایی ده. دلته موږ تاسو ته د سکرین په مخ باندې د عنصرونو دوراني جدول راوړی دی. په دې کې موږ تاسې ګورو دریم اصلي ګروپ. ګوره موږ تاسې ویلي چې د عنصرونو دوراني جدول دوه ډوله ګروپونه لري. یو یې اصلي ګروپونه دي او بل یې فرعي ګروپونه دي. اصلي ګروپونه یې اول اصلي، دویم اصلي، دریم اصلي. داسې مجموعي کې حساب کړو 14 ګروپ راځي، اما دا چې دی دریم اصلي ګروپ بلل شوی دی. په دې ګروپ کې چې کوم عنصرونه شامل دي برون، المونیم، ګالیم، منډیم، تایلیم او نایهولیم، دغه عنصرونه دي. په دې ګروپ کې فیزیکي خاصیت او همدارنګه فلزي خاصیت او د دوی کیمیاوي خاصیت له لوړ لوري څخه ټیټ لوري ته زیاتیږي، آینایزیشن انرژي کمیږي او اتومي شعاع زیاتیږي. په دریم ګروپ کې چې کوم عنصرونه وو هغه موږ تاسو ته وښودل. هغه لکه برون دی، داسې جوړښت لري. المونیم دی، موږ تاسو د نامه سره آشنایي لرو، ممکن د استعمال سره هم ځینې زده کوونکي آشنایي ولري. ګالیم دی، کوم چې د لاس په ورغوي کې ولیې کېږي. دا د الله یو خاص خلقت دی. دی فلز، اما کله چې د لاس ورغوي ته شي د لاس په ورغوي کې هغه په مایع باندې تبدیلیږي. اندیم دی او همدارنګه تایلیم دی. دغه عنصرونه دي کوم چې په دریم اصلي ګروپ کې قرار لري. د دریم اصلي ګروپ د عنصرونو اساسي ځانګړتیاوې چې کوم دي چې د دریم اصلي ګروپ عنصرونه چیرته قرار لري، د دوی ولانسي یا د ولانسي قشر الکتروني جوړښت موږ تاسې ګورو. د دریم اصلي ګروپ د عنصرونو اساسي ځانګړتیاوې چې کومې دي، اوله د دوی الکتروني جوړښت دی. څه شی دی؟ الکتروني جوړښت. یعنی د دریم اصلي ګروپ د عنصرونو الکتروني جوړښت کوم دی؟ NS2NPO دی. پی و نامعلومه اصلي ساویه د اس په فرعي ساویه کې 2 الکترونونه، پی و نامعلومه اصلي ساویه د پی په فرعي ساویه کې 1 الکترون لري. که دغه 2 قیمت اخلي ان بم 2 قیمت اخلي، که دغه 3 قیمت اخلي ان بم 3 قیمت اخلي. ځکه ترڅو د دوی د وروستي قشر الکترونونو د ټولو مجموعه سره رقم ته شي مساوي شي. نو دا په کوم بلاک کې شتون لري؟ دریم اصلي ګروپ عنصرونه. دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې کوم دي هغه د پی په بلاک کې شتون لري. په کوم بلاک کې؟ پی بلاک کې شتون لري. ګروپ چې دی دریم اصلي دی. په وروستي قشر کې څو الکترونونه لري؟ د دریم اصلي ګروپ ټول عنصرونه په وروستي قشر کې 3 الکترونونه لري. هماغه 3 له لاسه ورکوي. ولانس یې 3 دی، اکسیدیشن نمبر یې مثبت 3 دی. نو تاسو متوجه شئ ګرانو زده کوونکو تختې ته. دغه د دریم اصلي ګروپ کوم عنصرونه چې دي برون، المونیم، ګالیم، اندیم، تایلیم، نایهولیم. ګورئ دغه کوم عنصرونه چې دي د دغو ټولو عنصرونو د وروستي قشر الکتروني جوړښت چې کوم دی NS2NPO دی. یعنی که چیرې دغه د فرعي ساویو د اس او د پی توانونه سره جمع کو دا مساوي کیږي په 3 سره. دغه عنصرونه چې کوم دي ټول په وروستي قشر کې څو الکترونونه لري؟ دا ټول په وروستي قشر کې 3 الکترونونه لري. مثلا د برون اتومي نمبر 15 د المونیم اتومي نمبر 14 په همدې ترتیب سره د نورو. که چیرې موږ د دوی د هر یو الکتروني جوړښت ولیکو دوی په وروستي قشر کې NS2NPO باندې ختمیږي. مثلا لیکو د برون دپاره US2
2s2 2p1 ګورئ په 2s1 2p1 باندې ختم شو. په څو ختم شولو؟ 2s1 2p1 2s2 2p1 باندې ختم شو. یعنی په وروستي قشر کې چې دغه دواړه سره جمع کړو 2 جمع 1 مساوي کېږي 3 الکترونونه لري. څومره الکترونونه لري؟ 3 الکترونونه لري. د المونیم دپاره چې کوم دی هغه هلته 3s2 3p1 دی د المونیم دپاره جوړښت، او د ګالیم دپاره چې کوم دی 4s2 4p1 دی دا جوړښت. همداسې د اندیم تایلیم د دغو نورو عنصرونو دپاره د دوی ټولو الکتروني جوړښت په دې شکل سره دی بلاک پی دی، ځکه دوی چې دی ټول وروستي قشر الکترون چې کوم دی هغه د پی په پرایي ساویه کې اخلي. په کومه پرایي ساویه کې اخلي؟ د پی په پرایي ساویه کې اخلي. ولانس یې 3 دی، اکسیدیشن نمبر یې 3 مثبت دی. د دریم اصلي ګروپ د عنصرونو په استازوالۍ چې موږ په دوی باندې بحث وکړلو چې د وروستي قشر الکترونونو شمیر یې 3 دی، ولانس یې 3، اکسیدیشن نمبر یې مثبت 3، بلاک یې پی، الکتروني جوړښت یې NS2 او NP1 د ځمکنیو فلزاتو په نامه سره یادیږي. دغه مهمې ځانګړتیاوې شوې. په استازوالۍ یې موږ تاسې المونیم ویو. څه شی ویو؟ المونیم. المونیم ګوري د دریم اصلي ګروپ عنصرونو له جملې څخه دی. ډیر سپک، ډیر فعال فلز دی، قوي ارجاع کوونکی دی، خپل اکسیدیشن کیږي، د نورو موادو د ارجاع کېدو سبب ګرځي. په مختلفو ځایونو کې د المونیم څخه ګټه اخیستل کیږي. ګوري دغه د پیپسي بوتل چې کوم دی همداسې د پخلنځي ځینې لوښي دي، په دې کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ډیر ښه فعال فلز دی. اتومي نمبر یې 14، اتومي کتله یې 29، سمبول یې ال دی. دریم اصلي ګروپ پی بلاک او دریمه دوره کې شتون لري. ګورو چې المونیم په کوم ګروپ، کوم پیریود، کوم بلاک، ولانس، اکسیدیشن نمبر، خواص یې څه ډول دي. تاسې متوجه شئ تختې ته. ګورئ ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، که چیرې موږ تاسې المونیم ولیکو، د المونیم اتومي نمبر څو دی؟ 14 دی. اتومي وزن یې څو دی؟ اتومي کتله یې 29 ده. نو که چیرې دغه 14 موږ تاسې اوس دلته په پرې ساویو باندې وویشو، یو اس 2 2s2 2p شپږ 3s2 3p الکترونونه به اوس وشمېرو. 2 او 2 4 4 او شپږ آفرین لس، لس او 2 12. نو دا څو دي؟ 14 دي. یو بل به ورکړو، دا به شي څو؟ 14. اوس کولی شو موږ د دې په اساس باندې د اصلي ساویو شمېر وټاکو. یو اس معنا لومړی اصلي ساویه ک، 2s معنا دویمه اصلي ساویه ال، 3s معنا دریمه اصلي ساویه m. په یوه اس کې څو الکترونونه دي؟ په یوه اس کې 2 الکترونونه دي. 2s او 2p قاعده مساوي 8 الکترونونه دي. 3s او 3p مساوي قاعده مساوي توانونه جمع 2 او 1 په وروستي قشر کې 3 الکترونونه لري. څو الکترونونه لري؟ 3 الکترونونه لري. نو اوس موږ تاسې کولی شو لومړی د دغه عنصر بلاک وټاکو. چا وټاکو؟ بلاک. په څه شي باندې ختم شوی؟ په پی. بلاک المونیم د پی بلاک کې دی. ډېره ښه کیسه شوه. بل موږ تاسې کولی شو دوره یې وټاکو. څومه دوره کې دی؟ 1 2 3 اس لري. دوره دریمه. ګروپ یې ګورئ ټاکو. المونیم په کوم ګروپ کې قرار لري؟ په وروستي مدار څو الکترونونه لري؟ 3. نو ګروپ یې دریم اصلي. 3 د ځان سره لري، 5 ته ضرورت لري. 15 راویلي که 3 له لاسه ورکړه، 3 د له لاسه ورکړه. نو خواص فلزي خاصیت لري. ولانس به یې څو وي؟ ولانس به یې 3 وي. اکسیدیشن نمبر به یې څو وي؟ اکسیدیشن نمبر به مساوي شي په مثبت 3 سره. یعنې دغه الکتروني جوړښت په اساس باندې موږ تاسو کولی شو چې د هر یوه عنصر دپاره د هغوی ګروپ، بلاک، پیریود، ولانس، اکسیدیشن نمبر او خواص وټاکو. رڅو په استازوالۍ باندې موږ تاسو په المونیم باندې بحث کو. المونیم مو وپېژندو، ګروپ او پیریود یې، بلاک یې، ولانس یې. المونیم دغه عنصر چې د قوي تیزابونو او قوي القلیو په مقابل کې انپوتریک خاصیت غوره کوي. نو ځکه د شبه فلزونو سره هم اړیکه لري. موږ دغلته بشتکل چې المونیم خواص فلزي دي، ځکه دا 3 الکترونونه لري. هماغه له لاسه ورکوي. ټول هغه مواد چې الکترون له لاسه ورکوي هغه فلزات دي. خو المونیم د خپل ځان څخه شرایطو ته په کتو سره د قوي تیزاب او قوي القلیو په مقابل کې انپوتریک 2 ګونی خاصیت له خپل ځان څخه کوي. نو ځکه دغه المونیم موږ تاسې د
شبه فلزونو سره هم ورته کولی شو. لکه دلته موږ دوه تعاملونه راوړي دي. ګورئ المونیم له سلفوریک تیزابونو سره تعامل کړی دی. المونیم سلفیټ مالګې جوړه کړې، سلفر ډای اوبه یې تشکیل کړي. همداسې له القلیو سره تعامل کړی دی، له القلي سره تعامل کړی، تیزابي خاصیت یې غوره کړی دی. له تیزابو سره تعامل کړی دی، القلي خاصیت یې ځان ته غوره کړی دی. لکه سودیم المونیټ اوبه او هایدروجن یې جوړ کړي دي. نو تاسو متوجه شئ تختې ته چې همدغه دوه کیمیاوي تعاملونه تختې په مخ باندې ولیکو. نو المونیم عنصر چې کوم دی هغه امفوتریک خاصیت لري. متوجه شئ تاسو تختې ته. ګورئ ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو المونیم راواخلو د H2SO4 سلفوریک تیزابونو سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې دا جوړوي Al2SO4 درې المونیم سلفیټ جمع سلفر ډای آزادوي جمع H2 اوبه به آزاده کا. ګورئ دلته د تیزاب په مقابل کې القلي خاصیت غوره کو. اما که چیرې موږ تاسو المونیم را واخلو، المونیم جمع سودیم هایدروکساید د القلي سره تعامل ورکړو، جمع دلته به مقدار اوبه هم ورسره یو ځای کو، جمع اوبه. نو اوس موږ تاسو ګورو چې المونیم دلته تیزابي خاصیت غوره کوي. دلته جوړوي سودیم المونیټ، سودیم المونیټ جمع هایدروجن به سره کم تکړي آزاد کا. نو المونیم د تیزاب په مقابل کې القلي، د القلي په مقابل کې تیزابي خاصیت لزان غوره کوي. المونیم د ځمکې په قشر کې په زیاته اندازه باندې شتون لري. د ځمکې د قشر په ترکیب کې تقریبا د کتلې له مخې اوه.5% المونیم شتون لري. دا د ځمکې کوم قشر چې دی د دو په ترکیب کې د کتلې له مخې یوازینی پلیس چې په زیاته اندازه باندې پیدا کیږي د کتلې له مخې اوه.5% هغلته المونیم شتون لري. د المونیم عنصر پیدایښت چې دی دا عنصر چې کوم دی ډیر فعال دی، په خالصه بڼه باندې نه پیدا کیږي. ځینې مهمې زیرمې چې کوم دي یا مهمې ډبرې چې کومې دي موږ تاسو کولی د هغې څخه المونیم لاسته راوړو، هغه د بوکسایټ ډبرې دي. کومې ډبرې دي؟ د بوکسایټ ډبرې دي. د المونیم مهم مرکبونه دي. د دغو مرکبونو څخه هم موږ تاسو کولی شو المونیم لاسته راوړو، لکه بوکسایټ، المونیم اکساید ډای هایدریت، المونیم اکساید ډای هایدریت، همداسې اورتوکلاز، پوتاشیم المونیم سیلیکیت، لکه بیرایل، بیریلیم المونیم سیلیکات، بیریلیم المونیم سیلیکات، کریولایت، المونیم سودیم المونیم هگزا فلوراید، سودیم المونیم هگزا فلوراید، همداسې کورندوم یا ورته المونیم اکساید هم ویل کیږي. دغه ځینې مهم مرکبونه شول لکه بوکسایټ، المونیم اکساید د ډای هایدریت، دغه ډبره ده د دغه بوکسایټ یا المونیم اکساید د ډای هایدریت یوه ویډیو هم موږ تاسو لپاره چمتو کړې ده. دغه ډبره چې ده په د ویډیو کې چې تاسو ګورئ دا د المونیم اکساید ډای هایدریت ډبره ده. شی ده المونیم اکساید ډای هایدریت ډبره ده. په خپل ترکیب کې دوه مالیکوله کریسټالي اوبه هم لري. د دغه مرکب څخه موږ تاسو کولی شو وروسته انشاءالله په راتلونکي درسو کې ورباندې بحث کو. د دې څخه موږ تاسو المونیم هم لاسته راوړلی شو. د دغه مرکب جیولوژیکي نوم چې کوم دی ورته بوکسایټ ویل کیږي. د المونیم کیمیاوي خواصو ته راځو. المونیم مو وپېژندو، اوس په کیمیاوي خواصو باندې بحث کو. المونیم چې کوم دی قوي ارجاع کوونکی خاصیت لري، لکه د اوسپنې د ولډینګ په تعامل کې، یعنې دی خپله اکسیډیشن کیږي اما د نورو فلزونو د ارجاع سبب ګرځي. تاسو متوجه شئ تختې ته دغه د اوسپنې د ولډینګ تعامل کوم چې د المونیم سره ترسره کیږي په کوم شکل باندې صورت نیسي. ګورئ که چیرې موږ تاسو المونیم را واخلو جمع د Fe2O3 پیریک اکساید سره تعامل ورکړو، د هغه المونیم چې کوم دی نظر اوسپنې ته زیات فعاله دی هغه تعویض کوي. دا جوړوي چې المونیم اکساید جمع اوسپنه به سره کم تکا ارجاع کا. ګورئ دلته اوسپنه په دوزه کې چیرې موږ تاسو ورته وګورو 3 مثبت ده. دلته اوسپنه څو ده؟ 3 مثبت شوې ده. اما دلته 0 ته تللې ده. څو ته تللې ده؟ 0 ته تللې. کله چې هغلته 0 ته ولاړله نو چارج یې ټیټ شوی دی، دا یې ریډکشن شولو. المونیم ګورئ دلته خنثی دی اما دلته 3 مثبت ته ختلی دی، خو چارج یې ډېر شوی دی. نو چې چارج یې ډېر شولو دا یې خپله اکسیډیشن شوی دی، د بلې مادې د ارجاع لامل ګرځېدلی دی. د المونیم اکسایدونه دي. المونیم د اکسیجن سره
سره تعامل کوي المونیم اکساید جوړوي کوم چې د الومین یا د کورنډوم په نامه سره هم یادیږي که چیرې المونیم د اکسیجن سره تعامل وکړي المونیم اکساید جوړوي کوم چې د کورنډوم په نامه سره هم یادیږي تاسو متوجه شئ تختې ته که چیرې دغه المونیم موږ تاسو راواخلو د اکسیجن سره تعامل ورکو شی به جوړ کړي المونیم اکساید جوړوي شی به جوړ کړي المونیم اکساید دغه المونیم اکساید ته موږ تاسو بیا کورنډوم هم ورته وایو ځینې خلک دغه د الومین په نامه سره هم پیژني په څه نامه سره پیژني الومین په نامه سره هم پیژني کورنډوم یې جیولوژیکي نوم دی المونیم اکساید کیمیاوي نوم دی یوه بله مهمه موضوع باید په ذهن کې پاتې وي چې خالص او جامد المونیم دوی الکتروفیل لري څو الکتروفیل لري دوی الکتروفیل لري الکتروفیل موډیفیکشن ته ویل کیږي یوه ماده چې په طبیعت کې په څو مختلفو شکلو پیدا شي دوی ته الکتروفیل ویل کیږي لکه انسانان یو د بل الکتروفیل دي ټول انسانان دي ټول دوی سترګې دوی پښې دوه غوږونه لري اما ظاهري جوړښتونه یو د بل سره پارک لري اول الفا الکتروفیل دی کلک دی بنفشه تیاره رنگ لري الفا الکتروفیل کلک دی بنفشه تیاره رنگ لري دویم یې گاما دی کم کثافت لري زیات کیمیاوي فعالیت لري خو اوبه جذبونکی خاصیت هم ورسره لري دا شول د المونیم کیمیاوي خواص د المونیم ځینې مهم اکسایدونه یا د المونیم اکساید ځینې مهم مرکبونه دي یا د الومین ځینې مهم مرکبونه دي که چیرې د الومین سره د کروم درې مثبت آیون یو ځای شي د سور یاقوت په نامه سره یادیږي که چیرې دغه د الومین سره د وسپنې مالګې او تایلیم مالګې د الومین سره یو ځای شي بیا سور لاجوردي یاقوت په نامه سره یادیږي او که چیرې د الومین سره یوازې د وسپنې درې مثبت آیون مالګې یو ځای شي هغه د ژیړ یاقوت په نامه سره یادیږي دغه د کانکور پوښتنې دي دا مو باید زده وي ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ تاسو د نن ورځې موضوع د المونیم عنصرو کارونه ده المونیم عنصر ډېر سپک فعال فلزونه له جملې څخه بلل شوی مقامات یې ډېر زیات دی په طبیعت کې په زیاته اندازه باندې پیدا کیږي نو ځکه په صنعت او ټکنالوژۍ کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د المونیم میس سیلینیم د الیاژونو څخه د برېښنا د انتقال لپاره پلاینونو سیمونو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي همدارنګه په راکټونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي هایدروجن بم ځینې انفجاري موادو پوښونه دي لکه د مرمیو د ځینې نور انفجاري توکو په پوښونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د الومین په ناخالصه توګه د جواهراتو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي مثلا ګوتې دي یا د غوږونو دپاره لښتې دي ځینې نور جواهرات د هغې په جوړولو کې د الومینو څخه هم ګټه اخیستل کیږي ګرانو زده کوونکو نن ورځ درس موږ تاسو په همدې ځای پای ته رسیږي د کانکور یوه پوښتنه مو چمتو کړې ده هغه پوښتنه داسې ده چې د کورنډوم کیمیاوي فورمول عبارت دی له المونیم اکساید کورنۍ دنده ده دوی پوښتنې دي هره پوښتنه څلور ځوابه لري تاسې سم ځواب په نښه کړئ اوله پوښتنه د دریم اصلي ګروپ عنصرونو لپاره د وروستي قشر الکتروني جوړښت عبارت دی له څلور ځوابه لري سم ځواب یې وټاکئ اوله پوښتنه المونیم د عنصرونو دوراني جدول په کوم پیریود کې شتون لري دا پوښتنه هم څلور ځوابه لري تاسو به یې سم ځواب په نښه کړئ دا وه ګرانو زده کوونکو زموږ تاسې د نن ورځې موضوع تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې ټول په لوی او بخښونکي الله سپارمه ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه